سلامونه د قدرور لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ ختمه اوسي د قدرور لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده دوی د وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې ده هغه اجیکټیو دی صفت نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې په اجیکټیو نه بشپړ رڼا اچو د اجیکټیو په بشپړ هدف او مقصد به تاسو پوه کوو چې په انګلیسي ژبه کې په کومو وختونو کې په کومو حالاتو کې له همدې کلمې څخه استفاده کیږي تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د اسکیپ هڅه مه کوئ ښه نو راګرځو لومړی د ویډیو په فایل کې د اجیکټیو تعریف ته ښه نو تاسو دلته ګورئ قدرمنو لیدونکو لومړی تعریف ته په تعریف کې داسې وایي چې an adjective is a word that describe a noun it tell us what kind how many or which one ښه نو همداسې وایي چې adjective یا صفات هغه کلمه ده چې د یو ناون مثال د شکل د انداز د حالات څرګندونه کوي لکه څه ډول دلته موږ تعریف هم راخیستی په پښتو تاسو دا هم وګورئ هغه کلمه چې د اسم بڼه رنګ اندازه کیفیت یا حالت بیانوي لکه څه ډول احمد یو ښه شاګرد دی احمد سپین رنګ موټر لري احمد له مصطفی څخه کوچنی دی یا له مصطفی څخه لوی دی یا احمد 4 موټر لري همدا ډول خبرې همدا ډول د یو شي اندازه معلومول یا ښه او بد معلومول همدا په اجیکټیو کېږي لکه څه ډول دلته تاسو وګورئ زموږ سره په اګزامپل کې ښه لومړی اګزامپل تاسو وګورئ دلته په لومړی اګزامپل کې صفت شوی دی he has a beautiful car دا یو ښایسته موټر لري دلته د بیوټیفول په خپله اجیکټیو دی صفت دی دا خو موټر لري څه ډول خو یو ښایسته موټر لري دلته د بیوټیفول چې شو د اجیکټیو شو ښه بل څه وایي احمد has 3 pens احمد 3 قلمونه لري دلته د یو څیز د یو شي هغه شمېر معلوم شو اندازه لکه دلته چې موږ ته ویلي شي اندازه هم معلوموي نو احمد څو قلمونه لري 3 قلمونه لري they live in a small house دوی په یوه کوچني کور کې اوسېږي ګورئ که سمال وي که بیګ وي خو دلته هم هغه اندازه هغه کیفیت چې دی معلوم دی ښه بیا صحیح آخري وروستی I bought a red apple ما یوه سور رنګ مڼه واخیسته دلته هغه رنګ معلوم شو مثال کوم رنګ په کوم رنګ سره سپین رنګ شین سور تور نو دغه ډول خبرې چې د یو شي ښه او بد د یو څه شمېر مثال د یو بل د توپیر کوچنی لوی او مثال رنګ سپین تور شین د دغه شیانو د څرګندونې د یو څیز د یو تنګ د یو شي همدغه په اجیکټیو سره کیږي نو هر څوک چې ستاسو نه پوښتنه وکړي چې اجیکټیو څه معنی هغه کلمه ده چې د یو اسم یا د یو شي د اسم شکل بڼه یا مثال رنګ یا اندازه یا کیفیت یا حالت بیانوي نو همدې ته څه ویل کېږي اجیکټیو ویل کېږي نو د اجیکټیو ډولونه هم شته په باندې انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې خبرې کوو مختلف ډوله قسمونه او ډولونه لري په هغه به هم غږیږو خو نن فقط ویډیو همدې ته ځانګړې شوې وه چې د اجیکټیو پېژندګلوي وشي فقط همدا دې وپېژنو نو فعل حالا مې په خدای سپارلی یاست ټولو قدرمنو لیدونکو د انګلیسي ژبې مینوالو ته ښه وخت